سوال او کوم ورونه چې سټډیو ته راځي هغه ورونه راسي چې څوک صحیح بحث کولای شي او د قاری صاحب نه یا کومه دغه موضوع باندې کوم نظر لري یا پوښتنه لري ټول ورونه چې څوک دغه هم نظر دي مهرباني وکړئ سټډیو خالی کړئ او قاری صاحب نه بل دا څه وکړي ټول ورونه وګ ونیسي موضوع ته په موضوع ځان خبر کړي چې یو موضوع د ځلې تکرار نشي قاری صاحب بیچارم لګي د ځلې تکرار یا مغه موضوع یو ځل ټول نه خواهش کو وګ ورته ونیسي هغه موضوع چې کوم باندې خبري اوسې د انځلې مت تکراروي خوشاله اوسئ سمیر خان وروره مایک د خلاص کا هلو السلام علیکم انجینر صاحب تاسو له او کاری صاحب له ټول لیدونکو له سلامونه زما د کاری صاحب څخه دا سوال دی چې د تیرو وختونو کې هم داسې په وخت کې چې د نجیب حکومت په هغه وخت کې هم داسې د مجاهدینو سره سولې خبرې روانې وي او متاسفانه چې زمونږ اردو په هغه وخت کې تقریبا 80,000 90,000 نو هغه وخت کې امریکای په دې کې غټ لاس لرلو چې د هغوی حکومت یې راو پرځولو او ډاکټر نجیب د منځ ویوړلو نو دې ځل بیا هم طالبان په دې فکر کې چې دا حکومت په موږ د منځ ویسو او دا غي نه وروسته واپس زموږ امارت راشي او تر اوسه پورې تاسو په دریس کې هیڅ تاسو کوم نرمه نه دی راغلی او همیشه وای او مبین صاحب په ډیر احترام مبین صاحب هم خپل لایف کې هغه ورځ ویلو وای چې کچرته زمونږ کسان په جهیلونو کې د دې بیماری د وجې مړ شي نو موږ وستاسو قاضیان ووجنو موږ وستاسو څارنوالان ووجنو نو کچرته تاسو دریس دومره سخت وي آیا تاسو دا فکر نه کوئ چې موږ 4 لکه ملي اردو لرو په دې باندې موږ خپويږو موږ د امریکایانو ملاتړي نه یو خدای دې سبا وباسي الله دې خوشاله راوړو راکه نظر دی و لاند نظر و قاری صاحب سره ونی کې ان شاء الله دې وخت جواب درکې دې خبرې صحیح ده محترم انجینر صاحب دا ورور ته سمیر خان ورور ته ډېر احترام سمیر خان وروره تاسو ویل چې د روسانو په وخت کې هم داس حالت وو د روسانو او د وسنۍ وخت یو څو تفاوتونه به تاسو ته په ګوته کوم د روسانو په وخت کې د روسانو او د وسنۍ حالت تفاوت دا دی چې د روسانو په وخت کې هغه وخت مجاهدینو نه یو لوی اشتباه لوی غلطي دا وشوه چې هغوی خپل نمائندګي بل چاته په لاس کې ورکړې وه د دوی نمائندګي په ملګرو ملتونو کې یا په د پنډۍ چې کوم قرارداد لاسلیک شو یا په جنیو کې چې کوم قرارداد لاسلیک شو د دوی نمائندګي پاکستان او امریکا کوله د هغوی په غاړه وه دا یوه لویه اشتباه وه چې باید نه وشوي خو هغه اشتباه بیا نه تکرار شي او نه تکرار شو الحمدلله تاسو ولیدل چې اسلامي امارت خپل نمائندګي هیڅ چاته سره د ډیرو فشارونو سره د ډیرو بمبارونو سره د ډیرو وژنو سره د ډیرو ربړونو بیا هم اسلامي امارت خپل نمائندګي چاته په لاس کې ور نه کړه کني ټول جهادونه په دې هڅه کې و حتی د کابل اداره د 19 کال په دې لګیا و چې د پاکستان سره یو تړون وکوي څنګه چې په هغه وخت کې د پاکستان سره تړون وشو دا سې دویم اوس هڅه کوله چې د پاکستان سره باید تړون وشي د پاکستان سره سوله وشي ول اسلامي امارت دوی ته دا چانس ورنکړو سره د چې دوی ټول امتیازات هم پاکستان ته ورکړل په دې خاطر ورکړل چې پاکستان سره باید یو تړون ته دوی ورسېږي خو واقعیت هغه څه و چې تاسو په خپل سترګو ولید دویمه خبره دا چې د کابل هغه وخت اداره هم د کابل اداره و د افغانستان مشروع نظام نه و د شاه شجاع په وخت کې هم د کابل اداره و مشروع نظام نه و دا اوس هم د کابل اداره د افغانستان مشروع نظام نه ده دا د افغانانو تاریخ ده بلکې د نړۍ تاریخ ده کله هم چې د اشغالګرو د ټانګ او توپ د حاکمیت لاندې کوم نظام کومه اداره جوړه شوې ده هغې د افغانانو حکومت نه دی ویلي مشروعیت نه دی ورته ویلي هغه اداره ده هغه به اداره وي هغه مشروع دولت بلل کیږي ځکه هغه د مشروعیت دپاره څه لري نه هغه نه اسلامي مشروعیت لري نه نړیوال او سیمه ییز مشروعیت لري تاسو اوس په خپلو سترګو د کابل ادارې مشروعیت وینئ دغه حاکمه اداره چې دا نه نړیوال مشروعیت لري نه انتخاباتي مشروعیت لري نه اسلامي مشروعیت لري که چېرته دا درې مشروعیتونه دوی موږ ته څوک ثابتولی شي را دي شي یو کس د موږ سره په دې اړه مناظره وکوي د دې ادارې مشروعیت د موږ ته ثابت کړي نو د کابل اداره د نجیب په وخت کې هم د کابل اداره وه مشروع نظام نه و اوس هم د کابل اداره د مشروع نظام نه ده د شاه شجاع په وخت کې هم د کابل اداره و مشروع نظام نه و دا د افغانانو تاریخ ده دا ارزښتونه دي او بل محترمه دا کومه جګړه چې شوې ده تاسو باید په یو خبره سر خلاص وي دغه جنگ چې دا د ارزښتونو جنگ ده دا د عقیدې جنگ ده دا د یو څه دپاره شوی ده دا 19 کاله دلته جنگ د ازادۍ جنگ و دا د خپلواکۍ جنگ و دا د افغانستان د ازادولو جنگ و
په دې کې مقابل لوري چې هغه د امریکایانو ملګری ده. دلته تاسو وایي چې هلته 90,000 اردو اوس 4.5 لکه اردو ده. تاسو ته معلومه ده ټولې دنیا ته او هغه وخت چې څوک اوس هغه وخت ورته یادېږي هغوی ته معلومه ده چې نجیب نظام ډېر قوي و که د غني نظام ډېر قوي ده. د نجیب نظام ډېر د کړنګ په غاړه ولاړ و که د غني نظام ډېر د کړنګ په غاړه ولاړ ده. ټولو ته معلومه ده چې د غني نظام د کړنګ په غاړه ولاړ ده. د نجیب د نظام په فیصدۍ سره هغې په 50% هم دومره قوي نظام نه و. هغه د هغې نه یو څو چنده قوي نظام و. ولې افغانانو نه هغه هم د افغانستان د مشروع نظام په حیث منلی و او نه دا منلی ده. د افغانانو نه هغه وخت غلطي شوې ده چې هغه اداره په مشروع نظام نه ده منلی او نه به اوس دا غلطي تکرار کړي چې دوی به دا نظام مشروع نظام ومني. دا چې هغه وخت د کابل د هغه نظام د کابل د هغه د نجیب د ادارې د ړنګېدلو نه وروسته مجاهدین په دې ونه توانېدل چې یو افغاني یو همشموله یو اسلامي نظام رامنځته کړي. هغه د هغې رهبرانو غلطي وه، د هغوی خیانت و، د شهیدانو د وینو سره، د خپلو کونډو د یتیمانو د وینو سره چې د هغې خیانت له برکته تاسې ولیدل چې هغه خلک د کفر په صف کې ودرېدل. هغه خلک د همدې انګریزانو ملګري شول، د همدې انګریزانو جاسوسان شول. تاسې ولیدل چې دغه غلطي به بیا نه تکرارېږي. د کابل د دې ادارې نه وروسته چې کوم نظام جوړېږي هغه به اسلامي نظام وي، بین الافغاني نظام به وي، د افغانانو همنشموله نظام به وي، داسې نظام به وي چې د افغانستان د ګټو نمایندګي به کوي. او دا تشویش اندېښنه هیڅکله په ځای نه ده چې د هغې نه وروسته به بیا هم هغه حالت رامنځته شي چې کوم د روسانو د وتلو او د نجیب د ادارې د سقوط نه وروسته رامنځته شو. قطعا هغه حالت نه رامنځته کېږي. اسلامي امارت د بنسټونو د نړولو اراده نه لري، د اردو د نړولو اراده نه لري، د پولیسو د نړولو اراده نه لري. ژور اصلاحات کې رامنځته کېږي، باید کې رامنځته شي، ځکه د دې اردو په رهبرۍ کې داسې خلک دي چې هغې افغانان وژلي دي، د سرو انګریزانو دپاره خپل ملت تباه کړی ده، خپل ملت یې وژلی ده. باید هغه خلک د نظام د لیکو نه څنګ ته شي او دغه واکمن ټیم چې په تعداد 25-30 کسان دي دوی باید د صحنې نه ووځي او دوی باید دا نظام خوشی کړي، افغانانو ته یې خوشی کړي، افغانان پرېږدي چې د راتلونکي لپاره یو بین الافغاني اسلامي نظام جوړ کړي. الله دې خوشحاله قاري صاحب محترم، الله دې خوشحال لره ورونو.